هونیا د خپلې کورنۍ له 22 غړو سره یو ځای شو. استاد اسماعیل یون لیکلي کله چې یو څوک یا شهید شي او یا په ناڅاپي ډول مړ شي نو سترګې رڼې پاتې شي. زموږ په ولسي مذهبي روایاتو کې راځي چې هغه د خپلې کورنۍ د یو محترم غړي او ښاغلي مشر انتظار کوي. کله چې هغه پر مخ د مهربانۍ او مینې لاس کش کړي نو د هغه سترګې پټې شي او انتظار یې پای ته ورسي. نن نو د شهید اسماعیل هونیا د شهید کورنۍ لپاره د خپل پلار او مشر د لیدو لومړۍ ورځ ده. نن به هغه خپل ماشومان او نږدې عزیزان په غېږ کې ونیسي. یو بل به ښکل کړي، څوک به یې غېږ کې ناست وي، څوک به یې پر ولو ناست وي او چاته به یې له غاړې لاسونه راتاو کړي وي. یو د مینې مجلس به جوړ وي، څوک به ورڅخه یوه پوښتنه کوي، څوک به بله، څوک به ورته وایي څه خبرې وې په فلسطین کې، څه خبرې په غزه کې بمبار وکه نه وه. ماشومان هماغسې شهیدانېدل، دنیا هماغسې په ننداره ورته ولاړه وه که نه. انسانیت ژوندی شوی و که لا هم مړ و. عرب شیخان د عیاشۍ او بې تفاوتۍ له درانه خوبه راویښ شوي و که نه. لا اوس هم د حج پر عایداتو خپل نفسي خواهشات او ضروریات پوره کوي. اسلامي امت څنګه دی؟ وایي چې شمېر یې تر 1.5 میلیارد وګړو اوښتی. هغوی شته، ژوندي دي که پر ابدي خوب بیده دي. خو هغه د بشري حقونو د دعوتګرو پوښتنه به هم کوي چې هغوی څنګه دي، د غزې د 40,000 شهیدانو پر حال خبر دي او که هغوی د بشر له نسله ګڼي که نه. ماشومان به دا پوښتنه هم کوي هو پلاره هغه زموږ د ښار د کوڅې ماشومان به څنګه وي؟ مازدیګر مهال به لوبو ته راوځي او که نه د الوتکو بمبار به خوړلي وي. نن به د هونیا او د هغه د شهید کورنۍ د 22 شهیدو ګلانو ترمنځ همدا خبرې، پوښتنې او ګروېږنې تبادله کیږي. هونیا به غلی وي، د ټولو پوښتنو ځواب به ورسره نه وي او یا به نه غواړي ټولو پوښتنو ته پر دې لومړۍ ورځ ځواب ووایي، ځکه چې دا یې لومړۍ ورځ ده. نن ایله همدومره وشي چې د خپلو اولادونو او د کورنۍ د غړو پر دیدن موړ شي. خو دا یوه خبره به ضرور ورته کوي چې بچیو تاسو ته مې د پیغور تاریخ پرېنښود. پر هغه ورځ چې تاسو له موږه کډه وکړه ما او مور دې ونه ژړل، استقامت مو بای نه لود. موږ وویل چې زموږ اولادونه د فلسطین تر نورو بچیانو زیات نه دي، د ټول فلسطین اولادونه زموږ اولادونه دي. تاسې به وایي چې مور او پلار مو څومره سخت زړي وه چې پر موږ یې ونه ژړل. نه زما ګلالیو، موږ ډېر وژړل خو په زړه کې مو وژړل، له خلکو پټ مو وژړل. یوازې خدای پاک زموږ ژړا ولیده. د هغې مور او هغه پلار چې غبرګ اولادونه یې په وینو کې رنګ پراته وي، درد یوازې الله تعالی احساسولی شي، ځکه چې هغه تر مور اویا ځله مهربانه دی. نن زه راغلی یم چې ستاسو پر دیدن موړ شم. نن د ډېرو خبرو مجال نشته، خو نن دومره درته وایم چې پلار مو بې غیرته نه و. تاسو ته د حسین تاریخ بیا را ژوندی کړ. زه او زما کورنۍ به اوسني عصر کې د معاصرې کربلا بله بیلګه یو. ټوله کورنۍ مو د حق لپاره قرباني شوه خو باطل ته تسلیم نه شو. نو بچیو، پلار مو تاسو ته د غیرت او متانت تاریخ ډالۍ کړ. خو زه که هلته نه یم خو زما روح ژوندی دی. هلته د فلسطین پر سردرو پروازونه کوي، د فلسطین پر شا زلمو د ازادۍ او خپلواکۍ جذبې وشي، د سرښندنو لړۍ به روانه وي، د شهیدانو کاروان به روان وي. تم کیږي به نه، د دې کاروان سر به یو وخت د بیت المقدس سر ته رسي. هلته به د ازادۍ رپی رپوي. ډېر عرب شیخان به یې ویني، اسلامي امت به په ملامتو سترګو ورته ګوري. یو ځل بیا به د صلاح الدین ایوبي روح تازه کیږي. د عربو شیخان به یو بل ته ګوري، ورو ورو به یو بل ته غوږ کې وایي موږ د چا زامن یو، د صلاح الدین ایوبي که د ابوجهل. اولادونه به هونیا ته ټول غوږ غوږ وي. پر دې وخت کې به دی ورته وایي زی بچیانو زی نن لومړۍ ورځ ده، ټول ویده شئ. په یوه ورځ کې د تاریخ ټول داستان نه بیانېږي. تاسې لاړ شئ، ویده شئ. زه مې خپل رب سره د خپل زړه خواله وکړم او پر خپل د روان ناورین او غمیزې کیسه ورته ټکی په ټکی بیان کړم. فلسطینه، د خدای په امان. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریکه او چینل هم سبسکرایب کړئ.